سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم. په نننۍ ویډیو کې موږ په کمپاوند لیټرز اړوند یو څه غږیږو. په دې هیله چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ. زموږ د نن ورځې درس په انګلیسي کې هغه تورو باندې دی کوم چې له یو څخه زیات تورو په راجمع کولو سره یو ځانګړی یا هم خاص آواز جوړوي. یا د تورو ته په انګلیسي کې کمپاوند لیټرز یا هم ترکیبي توري ویل کېږي. په یاد ولرئ دغه تورو اوازونو یادول تاسو لپاره ډیر مهم دی ځکه په انګلیسي اکثرو لغاتو کې د دغه تورو څخه استفاده شوی اوسي او موږ سره مرسته کوي شي د یو لغت په درسته تلفظ کې. نور مو وخت نه نیسم، راځو د نن ورځې درس باندې. لومړی چې دی موږ سره هغه د کې ایچ توری دی. هر کله چې موږ کې ایچ توري استعمال کړی اوسي دا پښتو کې د خې بدیل دی. یعنی که چیرته تاسو غواړئ د خې لپاره په انګلیسي کې لغت پیدا کړئ نو کولی شئ د کې ایچ ترکیبي تورو څخه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره خالد، خالد، خان. که تاسو توجه کوئ نو په دغه دواړو لغتو کې موږ د کې ایچ توري څخه استفاده هم کړې دي او همدارنګه د خې اواز ورکوي. یعنی د خې بدیل موږ سره کې ایچ په انګلیسي کې دی. په ضمن کې یو بل توری چې دی هغه موږ سره د جی ایچ توری دی. که چیرته احیانا تاسې د غین بدیل توری په انګلیسي کې لټوئ نو جی ایچ توری ښه بدیل کېدای شي. یعنی په دې معنی که چیرته پښتو کې موږ داسې یو لغت لیکو چې په غین باندې شروع یا غین توری ولري او غواړئ چې په انګلیسي کې ورته یا بدیل توری پیدا کړئ نو د جی ایچ ترکیبي توري څخه استفاده وکړئ. په یاد ولرئ د جی ایچ توری په انګلیسي کې کوم خاص آواز نه لري بلکې دا ګاب تلفظیږي، خو صرف دغه غین آواز یا غ آواز چې دی دا په پښتو کې دی. غفور، غفور، افغان، افغان. که توجه کوئ دواړو کې موږ سره د غین آواز ورکوي د جی ایچ توری. دریم چې دی موږ سره د ټي ایچ توری دی. ټي ایچ په انګلیسي کې لږ څه ستونزمن یا هم سخت غوندې آوازونه جوړوي. په دې معنی دغه ټي ایچ په انګلیسي کې د ټي، سی، همدارنګه سین، سواد د دې په منځ کې آواز ورکوي لکه س، س. همدارنګه د دال، زال، زواد، زوی د دغه تورو په منځ کې هم یو ډول آواز ورکوي لکه ذ، ذ. دا یو څه په انګلیسي کې تر ټولو سختترین آواز هغه د ټي ایچ کمپاوند یا هم ترکیبي تورو آواز دی. د مثال په ډول سره موږ سره teeth، teeth، breathe، this، this. په یادو لغتو کې د ټي ایچ دوه ډوله آواز ورکوي یا هم د ذ، ذ آواز ورکوي. په هر صورت موږ سره بل ترکیبي توری هغه د ټي یو آر ای. که چیرته په یو انګلیسي لغت کې د دغه څلورو تورو څخه استفاده شي نو معمولا دا تاسې د چ یا هم د چر آواز ورکوی شي یا هم تاسې کولی شئ د ټي یو آر ای د چر لپاره استفاده وکړو. خو عموما د ټي یو توری د چی آواز هم په انګلیسي کې ورکوي. د مثال په ډول سره فیوچر، فیوچر، سټراکچر. ورپسې د پی ایف توری دی. پی ایف توری په انګلیسي کې د فی آواز ورکوي. د مثال په ډول سره فون، فون، ایلیفنٹ، ایلیفنٹ. ورپسې د ایس ایچ توری. ایس ایچ توری په انګلیسي کې د ش آواز جوړوي لکه شو، شو، واش، واش. سی ایچ توری هم په انګلیسي کې ځینې اوقاتو کې د چ یعنی په اکثر او مواردو کې او په یو نوم ځایونو کې د ک یا د کاپ آواز ورکوي. ټیچر، ټیچر، چیر، چیر، کیمیکل، کیمیکل. ورپسې د ډبل ایس آی او ان توری دي. که چیرته په یو لغت کې د ډبل ایس آی او ان توری استعمال شوی اوسي دا به عموما شن، شن آواز ورکوي. د مثال په ډول سره اګریشن، اګریشن، اډمیشن، اډمیشن. ورپسې د ټي آی او ان توری د ترکیبي توری دي. یاد توری هم د شن آواز جوړوي لکه ایجوکیشن، ایجوکیشن، نیشن، نیشن. که چیرته سنګل یا هم یو ایس آی او ان استعمال شوی اوسي نو بیا عموما د ژن آواز جوړوي نه د شن لکه ډیویژن، ډیویژن، ویژن، ویژن. ورپسې سی آی ای ان ټي توری دی. عموما په دغه ترکیبي تورو سره په انګلیسي کې ډیر لغاتونه نشته خو بیا هم کوي نو شن آواز ورکوي
لکه ancient داسې نور. DIER توري دغه توري هم انګلیسي کې دومره نه پیدا کیږي خو بیا هم د که اوسي نو جر آواز ورکوي لکه soldier. د DU توري عموما په انګلیسي کې که چې د DU توري یو په بل پس استعمال شوی اوسي آواز یې عموما د جو اوسي لکه education graduate. ورپسې د ZH توری دی. ZH توری په پښتو کې د ژ بدیلی دي لکه ژوند. د TIAL او یا هم CIAL ترکیبي توری دغه ورته توری په انګلیسي کې د شل بدیلی دي. که چېرته دغه توری په یو لغت کې یو په بل پس استعمال شوی اوسي نو موږ او تاسې به دغه لغت شل تلفظوو یعنی نو موږ او تاسې به دغه توری شل تلفظوو لکه partial special. او وروسته یو چې دی موږ سره هغه CIAN دی. CIAN توری هم موږ سره په انګلیسي کې عموما د شن آواز ورکوي یعنی په اکثرو ځایونو کې د مثال په ډول سره electrician pediatrician.